د اسلام بناوې. اسلام 5 بناوې لري. تاسو به نو وایاست چې د اسلام بناوې څه شي دي؟ د اسلام 5 بناوې هغه 5 کارونه دي چې پر مسلمانانو فرض دي. فرض معنا حتمی او ضروری دي. دا یعنی دا 5 کارونه باید مسلمانان قضا نه کړي. نو د اسلام دا 5 ډیر مهم کارونه څه شي دي؟ اول کلمه طیبه ده. دوهم لمونځ دی. دریم روژه ده. څلورم زکات دی. او 5م حج دی. د یو مسلمان لپاره ډیر ضروری دی چې پر دغو 5 بناوو ایمان ولري او عمل پر وکړي. د دغو 5 کارونو په کولو له یو مسلمان څخه مکمل او کمپلیټ مسلمان جوړیږي. په انګلیسي کې د اسلام 5 بناوو ته pillars of اسلام وایي. pillar په انګلیسي کې د کور یا تعمیر ستون ته وایي. اسلام پر دغو 5 ستونونو ولاړ دی. که یو ستون یې خطا سي نو ټول تعمیر رالویږي. نو مسلمان باید دا 5 بناوې په ښه توګه عملي کړي او که عذر یا مشکل ونه لري باید قضا یې نه کړي.